دا یو اواز د پسرو شونډو خطې دپاره راشه دا یو اواز د پسرو شونډو خطې دپاره راشه او د کوڅې ورته که رامنډه بې اختیاره راشه په چغو چغو چمګاونډ ته خپله مینه وښیې چېرته خو وې چې سکونه شا سواره راشه ګرانو قدرمندو السلام علیکم زه یم ستاسو قربان جید علي خوږ یو وارې بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم او د مینو د خلوص سلامونه پیش کوم خپرونه ستاسو د خوښې دا څوک دي مینهوالو څنګه چې تاسو زموږ په پیج باندې عموماً نوي هلکان ګورئ چې موږ سکرین ته راولو په دغه سلسله په دغه لړ کې به راغلي یو اورمړ کلي ته دلته ما زړه خوا کې زلمې ناست دی یقینا ډېر زبردست انسان یې ډېر ښکلي لیکل کوي جدت دی پکې او بل عین علاوه د پښتو لیک د پښتون ولس د خپل کام سره محبت دی څنګه چې زموږ د پیج نوم دی دا څوک دی راځه چې نیغ په نیغه میلو شو السلام علیکم وعلیکم السلام جی پروګرام کې تسلیمي شهر کړی دی خوږ صاحب ډېره مننه شکریه درته مینوال سره لنډه پېژندګلي وکړه نوم دې سره تخلص دې سره د چا زوی د کوم کلي بجی زما نوم خو جاوید علي دی او په شاعرۍ او ادب کې مې چې کوم دی تخلص غمګین دی او پلار نوم مې رحمان ګل دی او اورمړ پایان کلي رهایشي دا جاوید بھائی شهید سونه وخت کوي جی 1997 نه غالبا د مشترک اورمړ فریجان پښتو ادبي ټولنې سره تعلق درته هغه وخت نه تر دې د مرور سه کتاب رساله یا سندرغاړي کلام ملي بجی داسې خو صدقه نه ده شوی خو یو کلام مې اوس ورکړی دی اوس د فنکار له کارن خان چې کوم دی خو لا ریلیز شوی نه دی اوس نور خو داسې نشته جي راتلونکي وخت کې څه کتاب رسالې ته خیال شته یا کیسټ ته بجی ما خو دا کوم خپل 2-3 ډایرې چې کوم لیکل ما کړي دي نو زه به دا وایم اوس توفیق خبره ده او بس واس مې وشو نو کېدای شي چې ما ټولو ملګرو ته هم دا فیل کړی ادبي ملګري څومره دي که چا را سره پکې صدقه کولو هم بس او که نه نو چې انشاءالله اراده خو مې شته چې کتاب چاپ موږ هم یو کوشش شروع کړی سکون صاحب سره محبوس خبرو کې چې یاره بس دی څنګه چې کتاب مشترکه کېږي موږ داسې یو والیم مشترکه کوو هغې کې به ښه ښه ملګرو زلمو لکه ستا زما د بل د بل داسې کلامونه به راغونډه انشاءالله مشترکه یو کیسټ به ریلیز کوو انشاءالله په یې باندې موږ کار شروع کړی کمپوزینګ والا سره هم خبره شوې ده موسیقار سره هم شوې ده خو چې څه تیاره شو انشاءالله هغې هم تا خبره کوو زه هم چې داسې یو قدم موږ اوچت کړو چې خامخا زموږ مخې ته راشي یا جی بالکل دا خو مو ډېر ښه دغه دی زه به دا پکې ووایم چې انشاءالله مونږ هم څه دغه کېږي که نه او سره مونږ هم کوو ټولو ادبي ملګرو له پکار وي چې څومره مونږ سره دي نو هغو له هم دا پکار وي چې دا قدم لکه تاسو کم دا قدم اوچت کړی دی که تاسو سره ډېره مرسته وکړي او زه به ورته هم د مرستې اپیل وکړم چې تاسو سره دی که دا انشاءالله لکه چې صرف مثال د چا کلام مونږ وکړو چې سب مثال د سټوډیو خرچه یې سړی هغه خپلو کې تقسیم کړي لکه څنګه چې یو سړی پروګرام کوي روټۍ وخوري یا چیز کړي هغه خپلو کې تقسیم وکړي نو زه هم دا هم صحیح شي لکه په چا به بوج هم رانشي دا یو سړی به کلام د میدان ته راوځي یاره بالکل جی ښه خبره مو وکړه دا خو ډېره ښایسته خبره درته ووایه که نه دلته په کلي کې یا بهر ادبي جرګو کې ناسته ولاړه چا سره هم شته بجی زه خو چې کوم دی خپل ډېر کوشش کوم ټولو ملګرو ته دا وایم چې دعوت وشي بلنه وشي نو ډېره ښه ده موږ پرې ډېر خوشحالېږو او ما ته خو جي لکه رحمان بابا د ادبي ټولنه چې کومه ده کلندر بابا حمید بابا دې ټولو له زه کلیزي مشاعرو له زه کلیزي چې کېږي جي او درته په شاعرانو کې داسې کوم شاعر خوښ دی متاثره دی په زلمو کې په زړو کې داسې کوم شاعر ستا اړه ته ډېر رانږدې وي بجی نن سبا وخت سره خو جي لکه تاسو دغه خبرو کړې زړه خبره ورته وکړم جي چې به دا شاعران خو ډېر دي دنیا کې ډېر زیات شاعران دي خو به دا د ادب په لار چې کوم ښه لیکل زه وایم چې ښه لیکل نو امام منظر صاحب دغه به وکړم جي چې لکه ښه لیکل کوي کوای ډېر فین یم درته دې وخت چې کوم مینوال مونږ ګوري مسافر به کلیوال به لیکوال وي څه به راته اورې غزل ټپه چاربې ته څه به راته وي بجي یو څو شعرونه وه د غزل نه مخکې وو او یو نوی غزل مو لیکلی و جي بس دا بالکل دا جي یو 2 شعر دي وایي چې د ادب په لار خدمت کوي دا څوک دي د ادب په لار خدمت کوي دا څوک دي هم اظهار د محبت کوي دا څوک دي او هر غریب سره مدد په هر لار کې مخنیوي چې د غربت کوي دا څوک دي او د اخري مطلب پکې وایم چې وایي دا د خوږ امجد د خوښې پروګرام دی دا د خوږ امجد د خوښې پروګرام دی سکون هر چاته دعوت کوي دا څوک دی مننه جي او دا غزل دی وایي به داسې یو نوي انداز کې مو لیکلی و چې هغه ټکي ټکي مو راغونډ کړي
وای ارمان چې دواړه یو کړي نو ارمان ترې نه جوړیږي ارمان چې دواړه یو کړي نو ارمان ترې نه جوړیږي نان کړه رست او جا مخ کې نو جانان ترې نه جوړیږي او دا بیلخې دي د یو بل نه زمونږ مینه کې جانان دا بیلخې دي د یو بل نه زمونږ مینه کې جانان کرکی او بان یو ځای شو رقیبان ترې نه جوړیږي مننه جی او مونږ بیلخې یو مونږ بیلیو مونږ چې بیلیو دواړه خدا چې یو ځای یو نو خانه ده مونږ چې بیل یو دواړه خدا چې یو ځای یو نو خانه ده خف اوګان چې دواړه یو شي نو خفګان ترې نه جوړیږي او دا تړم په یو تار کې ګوره بې الف اوران ته دا تړم په یو تار کې ګوره بې الف اوران ته 15 ساس کې چې یو ځای شي نو باران ترې نه جوړیږي او یا کړه یو ځای ران کړه بل ځای دواړه یو بل نه جدا شو یا کړه یو ځای ران کړه بل ځای دواړه یو بل نه جدا شو او چې نه دواړه یو ځای کړي نو یاران ترې نه جوړیږي او ګوریشا چې ورته نه کړي ایران دي د دې سیمې ګوریشا چې ورته نه کړي ایران دي د دې سیمې چې دا کله را یو ځای کړي شاعران ترې نه جوړیږي مننه جي او مانه خلري ګوري جي ملف او واوي دانتا مانه خلري ګوري جي ملف او واوي دانتا چې پزړه کې څوک ژوند دي جاویدان ترې نه جوړیږي مننه جي ډیر زبردست جدت ته پکې وړي نه والي پکې جاوید به په اخره کې چې کوم مینوال مونږ مسافر کړي وطن لري وی کنه پښتانه لیکوال سمسه پیغام دی پسړي ورکول غواړي بجی ما خو دا پیغام دی ټول مسافرونو د جسمره باري او موږ دا پروګرام ګوري تاسو دا پروګرام ګوري دا غي ټول ته ما دا یو پیغام دی چې زموږ دا کم پروګرام چلی دا سوق دی او مدد پروګرام دی چې هغه دا زموږ خو لکه تاسو وای قربان جدلی خو صاحب تاسو په خپل چلوي دا غي اونري نو زه به دا پیغام ورکم چې موږ سره داسې تاسو د هر قسم لکه مالیه نور څه خدمات دې کې دا غولې شي نه ما تاسو ټول مسافرونو ته دا خواسته چې تاسو خپل مسافر خو تاسو ته دا خواسو کو تاسو مونږ سره دې کې سمداد او صدقه کول غواړي نو خیر ما پیجم شته شاعر جاوید علي غمگین په نوم باندې او ما خپل ایډیم شته شامل کیبل نتورک په نوم باندې او بیا خو پیج سم دا ټول دنیا ګوري چې دا سوق دي نو دې کې شاسوار سکون صاحب چې مونږ سره کیمرامین دی ټایم کې او قربان جدلی خوک صاحب نمبر هم شته نو مونږ سره به واسه دا امدادو کوي چې مونږ مخ تک باندې لګ مونږ ته اسانه او ان شاء الله چې مونږ به ټول غریبانو مونږ نه خدمت کیږي ور سره کو الله دې مونږ له او تاسو له دې اجر او ثواب راکړي ډیر مننه د وخت راکولې شکریا جی تاسو زه شکریا نشم ادا کولای په کوم الفاظ تاسو مونږ طرفه پورې راغی مونږ دا ریکارډینګ او مرکه وشو الله مو عزت او قدردان شي قدرمن تاسو کته کنه څنګه چې ما د پروګرام پیل کې وی شهره ملګری ډیر مینه کې په خپل لس په خپل کام په خپل پښتنو باندې ډیر مهین دي او داګه اظهار هغه زموږ په شعرونو کې وکړي چې کوم زموږ د پیج په اړه کې هغه لیکل کړی و هغه کې به هم تل اندازه لګیږي اخیری میسج چې کوم ورکو زموږ د مدد پروګرام خصوصا زورونه ورکا چې کوم زنانه له پروګرام کړی دی او هغه سره کوم کړی وادي کړی داګه باور راکو چې ان شاء الله موږ هم تل سره مدد کوو داګه نه علاوه زما تضامن دي یا نور داسې ملګری کړي ای سره خبره اترې هم کوو موږ په چا زور نه وډو مهامه خبرې کوه چې څنګه تاسو په وړاندې به او نه چا نه زبردستی کوه چې چا څه خوخي ټیک دا دغه پیج باندې دغه زنانه نمبر مشته ای سره هم نه خپل غرابه ساتل شي داغه نه علاوه زموږ نمبر هم مشته د جاوید به نمبر سکون شي نمبر چې کم چا تر به تاسو نه بالکل چې څوک څنګه کول شي موږ سره په لاړ یو تاسو د مدد په انتظار ګرانو قدرمنو دا ونه خورونه بیا ملایو په بل خورونه کې ترخه خدمت ترخه وخت پر غواړم اجازه د خپل کیمرمن شاه سوار سکون سره چرته چې صحت آباد بریالي سي د الله پامان